نور نو بس دی مونږ ډزو ته ماړ کوه له دې ځای څخه ژغورېدل نشته تسلیمه شه راکټ تیار که زما زمریه زما په اشارې سره په تپې اور بل کړئ صبر وکئ ډز ونه کوئ زه تسلیمېږم ډز ونه کوئ زه ماشوم لرم ودرېږه ملګری دې چېرته وتښتېده عمره شاهینه زه هغه ونیسه امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب راکه زه له ماشومانو سره مینه لرم مه ډارېږه خورې مه ډارېږه خیرانه جامې مې درته راوړي دي څوک دې ونه ګوري د قومندان ځواب نشم ورکولی واخله د هغو جامو پیسې چې تېر ځل دې منځلي ول ځانو ښه ورځ ولرې خدای دې له تاسو څخه راضي شي اسمین زما خور ده ډېره زیاته مننه چې موږ سره مو مرسته وکړه قومندان صاحب زما لور مو وژغورله خدای دې له تاسو څخه راضي واوسي ښه ورځ ولرې خورې تاسو هم ښه ورځ ولرئ قومندان صاحب ښه ورځ ولرئ د خدای په امان یاوز درېیم دوام ورکړه له عملیاتو څخه بیرته راګرځو یوه ګیدړه مو نیولې ده دوی مړې شوي او یوه یې وتښتېده پوه شوم یا اوس درې کله چې بیرته راوګرځېدې بیا سره غږیږو پوه شوم ای زما زمریانو تاسو ته څوک رسېدلی شي زه له تاسو زار شم خدای مو زموږ له سره مکمه وه هله زر کوه ته ورته سلام واچوه په مخه مو ښه زما زمریانو ته به وایې چې موږ بیخي عسکر نه دي لیدلي دوی ته وګوره څه ډول په لاره ځي که یو بل ستوری هم ورته ولګوم نه جنرال به شي افسره که چیرته یې تاسو چیرته یې ما ته وګوره ته د ښځې ته هېڅ هم نه وایې څه شوي دي ته خبر نه چې مکره څه شوي دي څه عسکر یې کور ته راوستي ول هغوی د مسکین دلته راوستي ول ښځې د ځان شرمولی دی داسې خبره نه ده اسمین وولده بېهوشه شوه لکه عسکر نه وای نو مړه شوې به وای په لور د هېڅ هم نه و شوي کله چې ته لاړې دا ټول پلان یې له هغه نه وروسته جوړ کړ هغې بې شرمې ته خو یو ځل وګوره د دې له امله به یو ورځ په شرمو وشرمېږې بس که نو غلی شه ته څومره بېادبه یې توبه بېادبه خو ته یې دا ښځه دې راته په سر وخېځوله له خپل ورېنداره څخه د مېرمنه جوړه کړه ما ته وګوره په دې چاړې دې ما مه ډاروه څه مې کړي وای ما ته په ژوند کې درې شیان ډېر ارزښت لري ته نه پوهېږې لومړی تعلیم دویم اقتصاد درېیم اخلاق ورور مې مړ شو دا د خپلو دوو بچیانو سره په میدان پاتې شوه دا مې هم داسې پرېښې وای چې په کلي کې بد اخلاقي کړې وای مړه کړې به دې وه بس که نو ودرېږه صبر وکړه ما ته وګوره بد اخلاقي مه کوه د دې خبرې رښتیا دي خبرې وکړه ښځې هغو عسکرو دلته څه کول ها لیلا لورې لیلا لورې په تا څه شوي دي څه خبره ده صبر وکړه ښځې صبر وکړه ته خو لږ صبر وکړه که نه ارامه اوسه مورې کومه خبره نشته یو وړوکی زخم دی څه شوي دي جلۍ دا څه ډول حالت لري لکه چې عسکرو په مغارې برید وکړه پلاره څه دا ته څه وایې په سختۍ مې ترېنه ځان وژغوره تر دې ځای مې ځان راورسوه ښه په حاجین څه وشول ماشوم چېرته دی په سختۍ مې ترې ځان وژغوره خو
نه پوهېږم چې په اژین څه وشوه. زما خور لکه چې ووژل شوه. زرکه لږ ووژلې. صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه چې پوه شو څه خبره ده. ما ته وګوره لکه چې هغه ټپي شوې ده. زه نه پوهېږم پلاره. که چېرته هغه ونیسي عسکر هرومرو له هغې څخه اقرار اخلي، که هغه بیا ورته سپاړه ووایي خو ما څه ګناه کړې ده. که چېرته اژین اعتراف وکړي نو هغه وخت به بیا ترورستان زما لور ته بلا وګرځي. بس که نو غلی شه غلی شه. دعا وکړه دعا وکړه چې هغه ونه نیسي، کنې نو تباه به شي. ګوره که اژین په هر څه اعتراف وکړي نو هغه وخت بیا زه ته هېڅ نه پېژنم. که زه د خپلو کارونو کې شریک کړم نو هغه اسمین به هم تباه شي، مور او ځان به دې هم تباه کړې. پوهه شه. نه نه داسې نه شي کېدی. زه ځم، زه یو دوه ورځې نه یم، خبر اوسئ. ته چېرته ځې؟ زه ځم، دلته نه پاتې کېږم. راځه شټاپ دې وګورم، درته ویې تړمه. ځئ داسې تېر شئ. زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ. ځان تکړه کوئ هلکانو. حالانو وخت مه ضایع کوئ. تر اوسه کوم خبر نه دی راغلی سرتېري ها؟ نه قماندانه، مخابرې ته ځواب نه ورکوي. ووژل شول، ټول ووژل شول. عسکر ټول ځایونه نیولي دي د اژین له امله. عسکرو زموږ کسان ووژل. ولې ووژل شول؟ اژین چېرته ده؟ عسکر په مغاري عملیات سرته ورسوه. موږ پرې یرغل وکړ خو هېڅ مو لاسته رانغلل. دوه سرتېري ووژل شول. اژین عسکر ته تسلیمه شوه. ما خپل ځان په سختۍ وژغورو. اژین د عسکرو په لاس کې ده؟ دوه سرتېري د هغې له امله ووژل شول. اژین عسکر ته تسلیمه شوه. بس که قماندانه خیرات خو به وي ولې دومره په غوسه شوې؟ پوښتنه مه کوه ډاکټره، په موږ بلا راغله. راورسېدو. دا ستا وروستی ځای دی. که غواړې د وروستي ځل لپاره غرو ته وګوره. وای 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 زر کوه. خیر راغلی وروره. زما کوټې ته یې بوځه. ډېر ورته پام کوئ. جلیل افسره امر وکړئ قمندان صاحب. دا څه ډول افسري ده؟ ما درته څه ډول امر وکړ؟ درته مې ونه ویلې چې لاړ نه شئ؟ خو ګوره قمندان صاحب هغوی زه نه پوهېدم چې زه باید څه وکړم. جلیله موږ نن یو شهید ورکړ. درته مې ونه ویلې چې زه نور نشم زغملی. تا څه وکړل؟ چارجر وباسئ، ګیټ کش کړئ، د وسلې ستنه وچک کړئ، ګیټ مو خوشې کړئ. قماندان صاحب دا ترې نه لاسته راغلل. نوم دې څه شی دی؟ د دې کار ګټه د چاته نه رسیږي. زر کوه خبرې وکړه چې دا کار پای ته ورسیږي. ماشوم به څنګه شي؟ ګوره په دې ډول نشي خلاصېدی. نوم دې ووایه چې اظهارات اخیستل دې پای ته ورسیږي او ولاړه شي. اوس نو راته ووایه چې نوم دې څه دی؟ کود اژین. د ولایت ملي امنیت نه پوښتنه وکړه چې کود اژین څوک ده؟ امر مو په ځای کې قماندان صاحب. په دې کې څه دي؟ په دې کې څه دي؟ په دې کې څه دي؟ اژین باید د عسکرو څخه وژغورل شي، ځکه د انځور اخیستلو کامره موږ ته مهمه ده. په هغې کې د ټولو سرتېرو انځورونه دي. هغوی به وخته کامره لاسته راوړې وي. ته اژین خپل ځان غوندې کمعقله ګڼلې ده؟ هغه کامره مهمه ده او اژین په ډېرو خبرو پوهېږي. هغه باید له عسکرو څخه وژغورل شي، بله چاره نشته. زینار قمندان صاحب دا کار سازمان ته زیان رسوي. همدارنګه اژین خو په څه نه پوهېږي. 5 میاشتې کېږي چې هغه له موږ سره ده. ته خپل حد نه واوښتې روژده. اوس نه ورکه شه له دې ځایه، ورکه شه. روژده رښتیا وایي زینار قماندانه، اژین په څه نه پوهېږي. قماندانه په کلي کې زموږ کسان د لیلا په نوم د یوې نجلۍ په اړه خبرې کوي. هغه نجلۍ چې د عسکرو جامې مینځي. دوام ورکړه ډاکټره،
هغه جلۍ حوزې ته پرته له کومې تلاشۍ او بندي څخه دننه کېږي او بیرته وځي. آژین ته هم همدې جلۍ ماشوم راوسته؟ سمه ده ډاکټره، هغه جلۍ به آژین له هغه ځایه راوباسي. دا به هغه جلۍ آژین ته ورکړي. هغه قمندان په هر ځای کې خپله خور لټوي. کله چې هغه دغه اړاکۍ وګوري نو په هر ځای کې چې موږ یې وغواړو هغه به راشي. هغه جلۍ به څنګه د آژین څنګ ته ورشي قمندانه؟ پرته له کومې تلاشۍ او بندي څخه به ورشي. ګوره لیلا که چېرته زما په خور څه وشول هېڅ زړه در باندې نه سوځومه. عسکرو ته ځمه او زه پخپله ورته وایم چې آژین سره ته مرسته کوله. ته خبره اوسه. ماشوم به مې څنګه شي قمندان صاحب؟ ماشوم به دې څنګه شي؟ جلیله ماشوم به صبر دې وکړه. څنګه شي؟ ها ماشوم به دې څنګه شي؟ د عسکر عثمان قمندان ماشوم به صاحب ته څنګه غږ شي؟ وکړه. د هغه په اړه د هېڅ فکر نه و کړی ها؟ هغه خپل جلیل پلار وروره، نه دی په هوښ لیدلی. راشه. خبرې وکړه. جلیل تا سره وروره. هغه نښه ویشتونکی څوک و؟ د عثمان راکټ چا واخیستو ګیدړې؟ جلیل وروره، نیول شوی کس ما پورې اړه لري. هیله کوم خوشې که. ما د دې لپاره نه ده راوستې چې تا سره د زړه خواله وکړي. اوس وغږېږه. د عثمان لاکټ چا واخیستو؟ د عثمان د زوی انځور چا سره دی ووایه. زه نه پوهېږم قمندانه. یا به خبرې کوي یا به د ماغزه په دې دیوال شیندل کېږي. جلیل وروره، تومانچه دې ښکته که. وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم. هغه لاکټ جلیله. چا اخیستی دی؟ هغه خوشې که. هغه خوشې که. قمندان صاحب جلیله، زه تا ته د وروستي ځل لپاره وایم هغه خوشې که. دا یو امر دی. خبره لا پاتې ده. د باندې وځه. وځه. دا څه دي؟ په دې کې څه دي؟ د خپل ماشوم انځورونه مې ویستلی دي. همغه دي. په سازمان کې ستا دنده څه ده؟ نظارت خانې ته یې بوځئ. بې پیرهداره پاتې نه شي. امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب. ها نه شفیقه، د هغې تښتېدلې جلۍ لپاره مو کلي ته څوک لېږلي دي که نه؟ هو قمندان صاحب، هلکان هغوی لټوي. لکه چې دا ښځه ډېره مهمه ده، باید ډېر پام پرې وشي. نه ویل کېږي چې څه پېښه ونه شي. سمه ده قمندان صاحب. غږ دې پورته نه کړې که نه وژنمه دې. لیلا ته یې آژین نیول شوې ده. عسکرو هغه بلوک ته بیولې ده. نوره کیسه ته وکړه چې څه شوي دي.
څه نه دي کړي. اجین ته مې ماشوم مغرې ته بوته، وروسته بیا عسکر راغلل. اژین سره چې د انځور اخیستلو کمره وڅه شوه ما ته یې راکړه. زر کوه هغه ما ته راکړه. په کور کې ده، درته یې راوړم. ځه رایې وړه. راځه. قمندان صاحب، د ولایت له ملي امنیت څخه معلومات راغلي. وای وای وای، په دې معنا چې د هغه کنفرانس انځور اخیستونکې دا ده. اوس پوه شوم. جلیل ته ووایه نظارت خانې ته راشي. سمه ده قمندان صاحب. دا دی واخله. موږ باید اژین له عسکرو څخه وژغورو. ته به هم له موږ سره مرسته کوې. زه یې نشم کولی، هغوی ما پیژني. غلی شه. سازمان پوهېږي چې ته بلوک ته تګ او راتګ کولی شي. اوس لاړه شه دا اژین ته ورکه. زه یې نشم کولی، هغوی ما نیسي. که هغه ونه ژغورې نو هغوی به تا ونیسي. ښکاره ده چې اژین تر اوسه څه نه دي ویلي. که ننوتوبه یې وخته نیولې وي. که نه غواړې چې ونیول شي نو زما په خبرو عمل وکړه. زه دا کار نشم کولی، زه ډارېږم. ته خو یوه خور هم لرې که نه؟ نوم یې هم اسمین دی، همداسې نه ده؟ که زما په خبر عمل ونه کړې نو د هغې په قبر به اوښکې توی کړې. پوه شوې؟ بلوک ته به ځې. په دې ډول سره به هیچا ته زیان ونه رسېږي. د هر څه په اړه مو پلان نیولی دی او دا به اژین ته ورکوې. په خبره پوهه شوې؟ پوهه شومه. خلاصه که. نیلګون بوزاید د پیدایښت کال 1941 پنځه میاشتې مخکې غره ته تللې ده. دنده یې د سازمان مطبوعاتي مسؤلیت. د مهمو جلسو او کسانو انځورونه اخلي. تر ټولو آخر په 1990 کال 11 میاشت 2 نیټې کې په سیمه ییزو جلسو کې ګډون کوونکي انځور اخیستونکې ده. یعنې درې ورځې مخکې. اوس ووایه چې هغه کامره چیرته ده؟ هغه تښتېدلې جلۍ څوک ده؟ خبرې وکړه. تا ته یو نوی ژوند در په برخه کوو او په دوامداره توګه د ماشوم وبینه. ګوره د پټولو کوم شی نه دی پاتې. له دې ساعت څخه وروسته ستا پټې خبرې تا سره مرسته نشي کولی. نو ښه ده چې خبرې وکړې. رښتیا دي قمندانه، 5 میاشتې مخکې غره ته لاړمه. د ناوړه دود له امله یې خاوند راته وواژه. د خپل ماشوم د ژغورلو لپاره د غرو خلکو سره یو ځای شومه. بله چاره راته نه وه پاتې. په عسکرو مې ډز نه دی کړی. او عثمان هغه د دې انځور اخیستلو په کمرې وواژه؟ ما ډز نه دی کړی قمندان صاحب. ستا خبره رښتیا ده. زه د مطبوعاتو مسؤله یم، انځورونه اخلمه. نو کامره چیرته ده؟ هغه تښتېدلې جلۍ سره ده. کله چې زه پوه شومه چې زه نیول کېږم هغې ته مې ورکړه. هغه جلۍ څوک ده؟ چیرته لاړه؟ هغه مو کلي ته نږدې ورکه کړه قمندان صاحب. ټاپي وه. بیا هم تاسې د بریالیتوب په راز ښه پوهېږئ. له کلي څخه نشي وتلی. کیدای شي چې د همدې کلي جلۍ وي. هغه جلۍ غواړم جلیله خپل استخبارات قوي کړه. امر دې پر ځای کېږي. ځان په ناپوهۍ مه وهه. په هر ډول چې وي وایې به چې هغه جلۍ څوک ده. زه په څه نه پوهېږم قمندان صاحب. سمه ده چې زه د مطبوعاتو مسؤله یم.
د هغې جلسې د ګډون کوونکو انځورونه مې واخیستل ان تر دې چې پردي خلک هم ول خو زه په نور څه نه پوهېږم ولاړ شئ افسره امر وکړئ قمندان صاحب ځان سره 2 کسان واخله په کلي کې چې څومره پیغلې نجونې دي ویې ګوره ټولې امرو پر ځای کېږي قمندان صاحب هلکانه پام کوئ چې تېروتنه ونه کړئ امر ته په تمه اوسئ زینار قمندانه موږ چمتو یو 350 په تمه یو بیا وایم 350 په تمه یو سمه ده په تمه اوسئ تر څو چې امر نوي شوی عملیات ونه کړئ باران سرتېریا ځواب راکړه 350 په کوم حالت کې ده باران سرتېریا سمه ده قمندانه ستونزه نشته 350 په لاره کې ده لږ پاتې دی سلام لیلا خورې سلام لیلا خورې ستا بیولو ته راغلی یو زما له موږ سره به لاړه شي قمندان امر کړی خو ما څه ګناه کړې ده ستا څه ګناه کېدی شي خور جانې موږ له تا څخه مرستې غوښتو ته راغلي یو یوه مجرمه جلۍ کلي ته تښتېدلې ده موږ هغه لټوو ټپي ده هغې په کلي کې ځان پټ کړی موږ باید د کلي نجونې وګورو له مانه تاسو څه غواړئ دا چې کومه جلۍ ټپي ده او که نه هغه به ګورې د یوې ښځې په صفت موږ تا پېژنو په تا باور لرو خورې سمه ده ګورم یې آسمین ته لوبه یې وکړه زه در راځم سمه ده ځه مور به دې په خبرو راولې سمه ده سمه ده راځه کمانډو ایرباکر قمندان صاحب د کلي نجونې مو د عارف په کور کې راټولې کړي دي سمه ده ته دلته پاتې شه په دوامداره ډول به دا ثبتوې امر مو پر ځای کېږي قمندان صاحب داسې مه کوئ خیر دی داسې مه کوئ زما ماشوم پرېږدئ هغه تر اوسه ماشوم دی داسې مه کوئ زما ماشوم ماته راکئ زارۍ درته کوم قمندانه زارۍ درته کوم زما ماشوم راکئ کامره له هغې جلۍ سره پاتې ده قمندانه ما په عسکرو ډز نه دی کړی نه مې ده کړی دا ځای دی خورې ټول نجونې مو دلته راټولې کړي خورې هغې وګوره چې کومه وایي تازه ټپې شوې ده او که نه هغې مجرمې زموږ په کسانو برید کړی دی ټول نجونې یوه یوه وګوره چې کومه یوې ټپې شوې زر کوه خورې سمه ده کومه لاسته راوړنه نشته نجونې دننه د قمندان صاحب اوس به پوه شو ته یې هم د څېړنې لپاره راوستې لیلا خورې نه زه ستاسو لپاره راغلی یم هغوی چې کومه جلۍ لټوي هغه ټپي ده زه پوهېږم چې تاسو بې ګناه یئ خو عسکران نه پوهېږي قربان دې شم قمندانه هره پوښتنه دې چې وکړه درته مې وویلې نور په څه نه پوهېږم زما ماشوم ماته راکئ زما ماشوم ماته راکئ دردېدلی دی زما ماشوم مه ځوروئ هغه تر اوسه ماشوم دی بې ځایه ځان په ناپوهۍ وهې دا چې له ماشوم نه دې جلایې د افسوس خبره نه ده حال ووایه چې دا کار پای ته ورسیږي همدارنګه که ته داسې وکړې نو ماشوم به دې بیا ووینې اوس ووایه چې هغه جلۍ څوک ده
زه نه پوهېږم قومندانه نه پوهېږم زه پرته د خپل ماشوم له درد څخه په نور څه نه پوهېږم پوه شوم زما څخه ګناه کېږي داسې مه کوئ قومندانه خیر دی داسې مه کوه څوک دې پیدا کړل نه د نجونو منځ کې یوه جلۍ هم ټپي نه وه ټولې دې ولیدې ومې لیدې هېڅ یوه یې هم ټپي نه وه سمه ده ټولې پرېږده چې لاړې شي ودرېږه ته خو پوهېږې موږ یوه ټپي شوې جلۍ لټو که چېرته ودې لیده موږ ته خبر راکړه او هغوی ته هم ووایه شفیقه نیول شوې جلۍ لېږدوو زموږ کار پای ته ورسېده د ماشوم رسمیات هم سر ته ورسوه د بېوزلو ماشومانو مرستون ته یې وسپاره سمه ده قومندان صاحب خیر دی قومندان صاحب داسې مه کوه زما ماشوم له ما څخه مه جلا کوئ زه پسې نه پوهېږم چې تاسې ته یې وایم د دې جلیل قومندان پر احتیاط اعصاب خراب شوي جلیل قومندان چیرته دی په عملیات کې د قومندان صاحب د څه شي عملیات د کلي ټول نجونې مو د عرفه کور کې راټولې کړي دي منډه که او جلیل قومندان ته دې غږ وکړه امر دې پر ځای کېږي قومندان صاحب دا ګلان څنګه دي خورې ښایسته دي راځه عقل دې په کار واچوه جلیله موږ دلته د دولت تمثیل کوو غیر قانوني کار نشو کولای ګوره نور نو مې احساساتي کېږه موږ د قانون تمثیل کوو خو ترهګر د قانون څخه سرغړونه او بغاوت کوي قومندان صاحب ګوره جلیل افسره زه عسکري ته درناوی لرم که چېرته دې بیا داسې کار وکړ په اړه دې رسمي چلند کوم پوه شه عسکر وروره مهرباني وکړه خورې خور مې د قومندان لپاره ګلان راوړي د قومندان ورور لپاره مې ماشاءالله ماشاءالله دا څومره ښکلي ګلان دي 350 تیاره ده قومندانه راځه ما ته امر کړی قومندان صاحب څنګه یې زمریا ښه یې خیر قومندان صاحب ژوندی اوسې راځه کښېنه قومندان کښېنه صاحب راځه خیرت خو به وي په دې وروستیو ورځو کې ډېر وارخطا دي وینم کومه ستونزه لرې د مور په اړه مې فکر کوم قومندان صاحب ډېر خفه شوی ډېر ورپسې خفه شوی یم خو هغې پرېکړه کړې ده چې دلته راشي قومندان صاحب تر څو چې ترخیص اخلم هغه به کلي کې پاتې کېږي دا د یوې مور زړه دی مه خفه کېږه هغه به له دې کاره تېره شي را به نه شي هسې نه هم هغه په دې کلي کې نه شي اوسېدلی هغه راځي قومندان صاحب حرکت یې م کړی قناعت مې ورنشو کړی ماښام ته به دلته وي دا ته څه وایې داسې نه شي کېدلی والله چې همداسې د قومندان صاحب زه نه پوهېږم چې څه وکړم په هر حال یو ځل هغه راشي بیا به ورته یوه چاره وکړو ځه ګرانه ته ځان ته تازه هوا واخله زړه دې مه تنګوه امر پر ځای کېږي قومندان صاحب مونږ د وطن ساتونکي یو ته دلته څه کوې د خور زړه مې صبر نشو عسکره د وطن په لاره کې خپل قومندان ورته یې ګلان راوړي
زه هم ګورم چې خیرینې جامې شته که ته نه. لیونې شوې خورې زموږ عسکران ته مه کوې که قومندان خبر شي نو موږ به ووژني سمه ده ما هېر کړي یو سمه ده مه ډارېږه تر اوسه مې څه نه دي ویلي. سمه ده ته دلته ودرېږه زه د خور بیا یم چې له قومندان سره وګوري راځه. دا زمونږ شعار دی. راځه. موږ کوچنی مېلمه لرو قومندان صاحب. آسمین ته له کوم ځایه پیدا شوې؟ راځه ګرانې راځه 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 مه کښېنه. دا ګلان مې تا ته راوړي قومندان وروره. دا دې زما لپاره ټول کړي؟ ډېر ښایسته دي ډېر ښه بوی لري. هغه مې وسپارله هغه وګوره حالت ډېر خراب شوی دی. ته باید د همدې له امله دې ځایه کې ونه ګرځې. موږ یوه ترهګره ونیوله. لږ وروسته د خور څنګ ته لاړه شه. دا ځای خطر لري. که چېرته قومندان دې دلته وګوري پام کوه چې د جامو مینځلو په اړه څه ونه وایې. سمه ده نه وایم. سمه ده سمه ده په خدای دې سپارم. 350 تیاره ده. درې سوه یو پنځوس اوس نظر کوه آسمین دې خواته. حاله سرکوي موضوع ونیسئ. خو موږ بریدو شو قومندان ته خبر ورکړئ. تاسې هغې بېشرفانو او لعنتیانو ته څه نه وایې؟ حسنه ته چېرته یې زمری هغوی ووله ووله. آرژین لیلا ته دلته څه کوې؟ لکه چې دا درته سازمان رالیږلي دي آرژین. هیله کوم چې زما په اړه ورته څه ونه وایې. خیر دی زما په اړه څه ونه وایې. لیلا ماشوم نه دا کوي. آرژین زما نوم ونه کړې. داسې باندې کړئ. غړکۍ قومندان ته ورکه د هغه د غصې شدت کموي. آسمین له تا نه ځار شمه. راځه راځه ګرانې. تاسې د برید کوونکو ځای او ځلې وڅېړئ. سمه ده. امر به په ځای کېږي. دا یو عادي برید نه دی. کېدای شي چې هغوی کومه ځانګړې موخه ولري. پام کوئ. امر مو پر ځای کېږي قومندان صاحب. ګورم چې دا برید کوونکي څوک ول. وتښتېدل قومندان صاحب. هېڅ نه دي راغلي چې وتښتي. کېدای شي چې دا یوه دسیسه وي. ته هلکانو سره پاتې شه. سمه ده قومندان صاحب. قومندان صاحب که تاسو د هغه ماشومې په اړه فکر کوئ هغه له خپلې خور سره لاړه.
ته دې لعنتي کار ته وګوره دا چې هغوی داسې د ورځې له خوا برید وکړ هرومرو هغوی د څه شي په هڅه کې دي خورې څه وشول لکه چې تر عسکرو برید وکړ نه خور جانې عسکرو په خپل منځ کې د برید کولو لوبه سرته رسوله لیلا آفرین ښه کار دې وکړ سازمان به دا هیر نه کړي اوس نو زه له دې ځایه څه نه و قومندان صاحب د نار تپې څخه برید کړی و هغوی ولې دا برید وکړ په هیڅ یې پوه نه شوې هرومرو هغوی د کوم ناوړه کار په هڅه کې دي قومندان صاحب نیول شوي کس تاسې ته غږ کوي او تاسې ته څه ویل غواړي شاجور وباسئ ګیټ کش کړئ یوه دقیقه وخت لري موږ نه وخت لرو او نه حوصله اوس نو خبرې دې وکړه دلته ما د خپل ځان لپاره نه راغوښتې قومندانه ستا لپاره ته څه پلټې وایې ستا ورکړل شوې خور د زینار په لاس کې د قومندانه په دې معنا چې اصلي خبره دا ده ته په ما د یوه ساده فکر کوې دا چې ته ساده یې یا هوښیار زه نه پوهېږم خپله پرېکړه دې وکړه ما وګوره ما ته څه راوړي دا زما دی وروره هو ډېر ښکلی دی قومندان صاحب لکېږي قومندان صاحب سرتیریا کوم ځای مې چې ښودلی و هلته لاړ شئ که چېرته پلان عملي نه شو نو بل برید پیلوو سمه ده پوه شو نن دې د قمار په میز کې لیلا موږ ته وبایلله هوښیار اوسه شیاره په خپله ژمنې دې ودرېږه وروره مه وژغوره وروره قمندانه ته خو خپلې خور زهرا پسې ګرځې که نه سمه ده هغه له ما سره ده تر هم دې ځایه پورې زه تا ژغورم اندېښنه مه کوه د دې لپاره چې خپل مور ته غاړه ورکړې خو هغه به ستا جسد هم پیدا